احمد مسعود غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. احمد مسعود په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې له جګړې څخه هیڅ هم نه جوړیږي. غواړم چې له طالبانو سره خبرو میز ته کښېنم. احمد مسعود ویلي دي موږ به په افغانستان کې خبرو ته کښېنو. هغه ویلي له جګړې څخه هیڅ هم نه جوړیږي. اوس فعلا په پنجشیر کې هیڅ جبهه هغه ویلي دي چې شتون نه لري او نه په پنجشیر کې جګړه شته ده، خو دې ته زه چمتو یم چې یو ځل بیا جګړې ته اقدام وکړم او دغه کار زه کولی هم شمه. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې یو شمېر طالبان له څو خوا د پنجشیر په دروازو کې ځای پر ځای شول، د طالبانو ضد قومندان احمد مسعود ویلي و چې پنجشیر به طالبانو ته تسلیم کړي. احمد مسعود له ټویټر خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې موږ پخوا هم جګړه نه غوښتله، پخوا مو لا دا نیت و چې له طالبانو سره خبرې وکړو. هغه ویلي دي کوم کسان چې په پنجشیر کې جګړه کوي هغه بشپړ تورن دي او زموږ له نامه څخه ګټه اخلي. هغه ویلي دي چې موږ هیڅ چاته هم امر نه ده کړی چې جګړه وکړي. بیا له بلې خوا طالبانو ویلي دي چې پنجشیر ولس څو ورځې مخکې دوی ته هم پیغامونه استولې چې راشئ په ازاده توګه، کوم کسان چې تورن دي هغه جګړه کوي، موږ له هیڅ چا څخه هم نه ودرېږو. هغه ویلي دي چې موږ ته پنجشیر علماو دا پیغامونه راستولې چې په پنجشیر کې هیڅ خبره نشته ده. او احمد مسعود ویلي دي چې موږ راځو یو ځل بیا هم له طالبانو سره خبرو ته کښېنو چې خبرو له لارې خپل مشکلات حل کړو. په پنجشیر کې ډېر مشکلات لرو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.